اوس بجلی راله دا بجلی مثلا لګیږي زه بیل نه پرې کوم په دغه اوبه راکاږو اودس به کوو په دغه اوبو باندې ترکاري پخو په دغه اوبو باندې چای پخو په دغه اوبو باندې کالي مینځو دغه اوبه چکو نو خو خپلې جامې هم مردارې کړې خېټې هم مردارې کړې هغه کالي هم نجس کړو هغه ترکاري هم نجسه کړه هغه اودس هم نسیسي المنځ هم نسیسي ولې حرامې اوبه دي په حرامو اوبو خو اودس نه کېږي په حرامو اوبو چکل خو ناروا ده د حرامو اوبو باندې د کالو منځل خو ناروا ده اوبه ولې حرامې دي اوبه په بجلي راوختې بجلي ولې حرامه ده خو د بجلي بل ته نه پرې کوې کم حق سي ده هغه ورکه که ته دا وایې چې دا خو حکومت کې پلانه وړي هغه خیانتګر ده هغه پلانې سره به خدای پاک حساب کوي هغه د ده کار ده خو ته خو خپله غاړې خلاصې کړه نو اول دې سړی د حکومت له پنډه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل حضرت رافع ته هغه ته وویل چې دغه کس د حکومت له بیت المال سره خیانت وکړي ځکه الله د اور زغره ور واغوست دوم د بنده له حق سره د سړی احتیاط کوي کتاب لیکي و یو عالم وفات سی بیا د دغه عالم یو شاګرد و دا عالم ډیر تقوادار سړی و دیندار سړی و د ده یو شاګرد و دغه په خوب ولیدی د عالم په خوب یې ویني چې ګوري د دغه عالم لوڅ لغړ ده او په سخته ګرمي کې ده او په ډیر غم کې د منډې وي دا شاګرد یې ورته راغی د عالم ته وویل چې تا خو په دنیا کې خلکو ته وعظونه نصیحتونه کول تا عبادت کول تا د دین خدمت درس و تدریس و تصنیف کاوی ستا هغه خدمتونه نه دي قبول شوي چې ته په داسې تکلیف کې لوڅ لغړ یې له جامو او په سخته ګرمي کې او په سخت خفګان کې منډې ویې وای ده وویل چې زما عبادت هم قبول ده زما تصنیفات و درس و تدریس هم قبول ده زما واعظ و نصیحت هم قبول شوی ده خو ما ته عذاب د یوې ستنې له وجې راکېږي وای ما ورته وویل دا شاګرد دی وای ما ورته وویل چې ستن څنګه تا ته د ستنې له وجې عذاب درکېږي وای ده وویل چې زه تر مرګ مخته ما د بل ګاونډي له کوره یوه ستن راوړه په هغه مې کالي ګنډل هغه ستن باندې مې هغه کالي وګنډل زما اراده وه چې بیرته یې ده ته واپس کړمه ګاونډي ته خو په ما د الله حکم راغی مرګ را باندې راغی ستن زما په کور کې پاته سو زه مړ سوم اوس دغه عذاب چې ته وینې زما تعلیم تدریس زما واعظ و نصیحت زما عبادت هغه ټول قبول دي د هغه سره ما ته دغه عذاب راکېږي وایي دغه عالم وویل اوس تاسې دغه سختي ته ګورئ یوه ستن به چی شي کتاب لیکلی دی نو بیا دا شاګرد وایي وایي ده راته وویل چې که ته رښتیا زما شاګرد یې نو ته سبا ورسه زما کور ته په پلانکۍ المرۍ کې دا ستن پرته ده دا د پلانکي ګاونډي کره ورکړه شاګرد وایي سبا چې زه له خوبه راجګ سوم ډېر خفه سومه د استاز په حال باندې چې عالم ده او دی په داسې حال کې وفات ده نو ورغلم د ده کور ته بیا مې د ده ورونو ته قریبانو ته وویل چې په پلانۍ المرۍ کې تاسې وګورئ ستن نسته هغه وکاتو ستن پرته ولوسته وایي بیا ما ورته ویل تاسې خبر یاست دا ستن د چا ده وایي دوی وویل چې موږ خبر یو دا ستن پلاني مرحوم راوړې وه د عالم ښیي دغه راوړې وه د پلاني له کوره موږ اراده وه چې ور یوړو خو اوس دا میلمانه وو د ده پاتې خواندان کسان چې وو دا ناست وو د هغو له وجې موږ خلاص نه سو چې هغو ته یې ورکړو نو ځکه دا دلته پرته وه وایي ما بیا ورته وویل چې ده ته خو ما په خوب ولیدی په قبر کې داسې سخت عذاب د دا یوې ستنې له وجې ورکېدی تاسې یې راکړئ چې ده ما ته وصیت کړی دی چې زه یې ورسوم ګاونډي ته وایي بیا مې دا ستن راواخیست اوس نو تاسې د ستنې قیمت ته ګورئ نن سبا ستن به نو څومره قیمت لري خو 1 روپۍ قیمت به لري یا به 2 روپۍ لري وایي بیا مې راواخیسته هغه د ده ګاونډي ته ورغلم چې ورغلم بیا مې نو ورته وویل چې دا ستن پلاني عالم ستا له کوره راوړې وه د ده په کور کې پرته وه امانت د کالي په ګنډل خدای وفات سي له ده څخه پاته وه بیا ما په خوب دی ولیدی په ده باندې دومره سخت عذابونه و د خدای له طرفه لوڅ لغړ ګرځېدی په ګرمي کې و تندې اخیستی و سخته ګرمي وه د دغې ستنې له وجې اوس دا ستن در واخه او ده ته د دا تېر تاخیر معافي وکړه وایي هغه ګاونډي چې ستن ور واخیسته نو ویې ژړل په سترګو کې اوښکې رالې چې د دومره کم شي له وجې خدای پاک و ده ته دومره عذاب ورکوي چې یوه ستن ده او هغه هم اراده وه چې ما ته واپس کړي او بیا یې وویل چې ما ده ته د دا تېر چې څومره تاخیر یې کړی د دغه ټوله معافي ما ده ته کړې ده الله دې ده ته معافي وکړي ستن مې ور تسلیم کړه خبره ختمه سوه ورځ تېره سوه بېګا دا شاګرد یې وایي بیا خوب وینم چې په خوب کې یو باغ جوړ شوی ده او په باغ کې دغه عالم ناست ده او بیا د ده 4 طرفه خادمان ولاړ دي خدمت یې کوي او ښایسته جامې یې اغوستې دي رنګ قسم قسم میوې ورته پرتې دي او قسم قسم او بیلې ورته چالو دي د جنت د اوبو هواګانې چلیږي وایي ما ورته غږ کړو چې استاذه نن خو حال بدل شوی ده وایي ده راته ویل چې وه چې کوم وخت کې وایي تا هغه ستن ورکړه د ګاونډي کور ته
او هغه وویل چې ما دی معاف کړی د الله دې دته معافي وکړي الله د ستې په هغه ځای کې د حال بدل کړي ما ته جامې د جنت راواغوستلې سوې هغه سختي ګرمي راڅخه لاړه د هغه پر ځای یخې اوبه ښې میوې ښه خدمتګاران زما په څنګو کې ودرېدو په دغه عیش و عشرت کې یم